سلامونه او نیکې هیلې درنو هیوادوالو. افغانستان هغه هیواد چې موږ پکې خپوړې کړي دي، د دې هیواد مینه به تل د موږ په زړه کې وي. د دې درد، د دې خوشحالي د موږ او تاسو شریکه ده. څه موده وړاندې موږ یو ویډیو د یو خورکۍ سره کړې وه چې نه یې دواړه سترګې وې نه یې دواړه لاسونه وو. کله مو چې دغه ویډیو په امریکا کې محترم استاد مینوال جان ناکڼوال صاحب ته ولیږله، څو شېبې وروسته چې کله ویډیو وکتله داسې دردناک عکس یې راولېږلو چې د موږ درد یو په دوه شولو. عکس یې شاید تاسې اوس په سکرین باندې وګورئ. خو دغه خوشحالي د هغې خورکۍ ارمانونه تاسو په هغه کمه مرسته باندې پوره کړل. هغه کومکونه چې تاسې د فنډ رایز د لارې کړي وو، هغه کومکونه موږ تر دغې خورکۍ را رسولي دي. تر اخره پورې موږ سره واوسئ چې جمله 4,150 افغانۍ کېږي. موږ دغه خورکۍ ته تسلیموو. موږ سره واوسئ. حیات ثم عجز ثم کسر ممات ثم بعث ثم حشر شباب ثم شيب ثم. دوستانو راغلو هغې خورکۍ سره ناست یو چې الله جل جلاله 4 واړه نعمتونه ترنه اخیستي دي، چې د هغې له جملې نه 2 سترګې او 2 لاسونه. الله پاک موږ داسې په یو امتحان کې اچولي یو چې داسې یو خلک یې پیدا کړي چې هغه معذوره دي، هغه زموږ تاسې لاسنیوي ته ضرورت لري. دوستانو ستاسو هغه کومکونه چې استاد میروال جان لکنوال پنډرای جوړ کړی او تاسې خپل کومکونه مو کړي وو تر دغې خورکۍ را ورسولو. که څه هم دغه خورکۍ به ستاسو دغه کومک په ټول عمر کې هم ونه ګوري، ستاسو دغه کومک په ټول عمر په خپل هغه مبارکو لاسو باندې وانه خلي، ځکه چې دینه الله پاک 2 سترګې اخیستي او 2 لاسونه ترې اخیستي دي. خو دغه کومک یوازې الله جل جلاله ولیدلو او دی به په د خپل د زړه په لاسو درنه واخلي او د زړه په سترګو به یې وګوري. خورکۍ څه موده مخکې چې موږ تاسو سره ویډیو کړې وه، تاسو سره موږ ژمنه کړې وه چې انشاءالله د بډایه خلکو نه او با احساس وروڼو به تاسو ته موږ مرسته او کومکونه ټولوو. الحمدلله نن موږ هغه مرسته دلته تاسو ته راوړله. انشاءالله چې اوس به یې درته وسپارو دغه او انشاءالله دې وروڼو ته د مصره ښېګړه وکړه، دا مرسته کومک یې سره وکړو. داسې یو غیبي مدد و چې الله پاک د مو سره وکړو چې بیخي سره زه نه په خبره وم، نه مو په ذهن کې روغلي وو، نه چارته یلی وو. داسې یو کومک مرسته مو سره وشوه. اینه دی خدای قبوله کړي چې مو سره کومک وکړو. الله د دوړي جهان اجر ور کړي. مو ډېره غریبي وه، ډېره بیچاره ورځ مې وه. الله پاک ته مې دغه سولونه کړل مو چې ای خدای زه بدیانه شم سیوته مو په کور کې په پرده کې سبب جوړ کړي. د هر سبب مې الله پاک جوړ کړلو. په کور کې په پرده کې دننه مو ورونه دي. الله پاک دی په ورځ د قیامت د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم 4 یارونو په ډاله کې ارجح کړي. الله پاک د دوړو جهان اجر ور کړي. ایمو دومره غریبي وه چې بوټونه چپړه کې خطې هر څه زه په خپلو پیسو وخولم. 40,000 افغانۍ په مونې پور و. دې چاره مو نه وه. دغه چاره مې الله پاک جوړه کړی د ورونو په وسیله سره. زړه تکلیف لرم، دا مریضۍ مې د دې په وجې مونې قرآن حفظ پاتې و. په قرآن سې مو زړه ډېر دردنان و، ډېر زوریدم سې دی مونه پاتې و. زه به انشاءالله دې کې په وسیله سره دعایي به وکړم. الله به ښه صحت روکړي. دا قرآن به زه وایم، الله بندګي به وکړم. الله پاک دی دې ته اجر ورکړي په دوړې جهانو. دا مرسته زه نه په سترګو وینم نه په لسورو خواستی شم. مو ته شپه ورځ یک یو رقم دي، توره شپه دي مو په سترګو. دا به الله پاک ویني، الله به قبلوي. د زړه په سترګو د زړه په لسو به زه روښالم.
زه به مصرفوم. دا اجر به څوک ورکوي؟ الله پاک به ورکوي. خورکۍ دغه مرسته تو سره وشوله، په زړه کې دې غاټ ارمون کومې دی چې اوس هغه اول په پرا کې دانې؟ مو دا سخت ارمان دی چې مو 15 پورې قرآن په یاد کړی دی، نه رانه پاتې شو. چې د وجې نه پاتې شو چې مو سره روپۍ وې نه، چې مو دعایي کړې وای، الله پاک مو ته ښه صحت روکړی وای. خدا نه به انشاءالله زه دعایي وکړم، د نیمایي قرآن به انشاءالله الله پاک مو په نصیب کې ولیکي. بس انشاءالله دا خبرو کې به زه درویشغنې نه وم. قرآن مو چې شروع کړی دی سره د قیدو قواعدو، خو د مریضیو د وجې، زړه تکلیف د وجې، ګردوی تکلیف د وجې مو نه پاتې و. په دا لوی نعمت و دا مرسته چې مو ته الله پاک ورسوله د ورونو په وسیله سره، زه به انشاءالله ټول قرآن په آینده کې په یاد کړم، حفظ به کړم. ماشاءالله دوستانو، تاسې دغه خورکۍ هغه د زړه ارمان واورېدو چې نیمګړی پاتې شوی و. د خورکۍ قرآن شریف 15 سپارې یاد کړی او 15 سپارې پاتې دی. تاسو څومره بهترین خلک یاستئ چې د داسې چا سره مو کومک وکړلو چې هغه د الله کتاب قرآن شریف هغه یادوي نیمګړی پاتې، او له دغې نه وروسته به هغه د دغې مرستې په برکت سره چې دې روغ صحت حاصل کړلو هغه به پوره کوي. څومره بهترین خلک یاستئ، ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو، د دغې خورکۍ خدمت همدغه کوچنۍ خورې کوي، دی په لاس هم بیایي، دا ټول ستونزې او مشکلات کې دغه خورکۍ ورسره ده، ولې چې دا معذوره ده، نه سترګې لري او نه لاسونه. دوستانو، هغه کومک، هغه مرسته چې په امریکا هېواد کې میشتو افغانانو سره ټوله کړي، یو ځای کړي، استاد میرولی جان نکلوان له بیا هم ځانګړې مننه کوو چې داسې یو پاک او سپېڅلی کار یې شروع کړی دی چې داسې بیچاره او غریبانو خلکو دپاره خپل وخت ورکوي دوی ته او د دوی سره کومکونه او مرستې کوي. ستاسو هغه مرسته موږ د خورکۍ ته شمارو چې جمله 450,150 افغانۍ کېږي، موږ یې شمارو، موږ سره وشه چې دا خورکۍ ته یې موږ تسلیم کړو. نظام ثم غم ثم شعار، حياة ثم عجز ثم كسر، ممات ثم بعث ثم حشر، شباب ثم شيب ثم كهل، وعز ثم ذل ثم فقر، سرور ثم نور ثم نار، فراق ثم حزن ثم عسر، وأنس ثم حلم ثم خدع، وود ثم عدو ثم مكر، وصوت ثم صمت ثم موت، وأهل ثم فصل ثم قبر، وجوع ثم شبع ثم علو، وذخر ثم فخر ثم قهر، غرور ثم ضعف ثم نزع. دوستانو، هغه مرسته چې تاسو را لېږلې وه دغې خورکۍ ته موږ تسلیم کړله. داسې ډېر بیچاره او بېوزله خلک شته چې تر دې هم ډېر بیچاره او غریب دي، هغه به هم موږ تاسو ته در معرفي کوو او د خپل وس مطابق موږ چې هر څه کېږي هغوی سره موږ کومک او مرستې کوو.
په اخره کې د هغو بډایو مسافرونو نه هیله کوو چې په دغه بهیر کې موږ سره یو ځای شي. داسې په لسګونه بېوزله او بېچاره او غریب خلک د موږ سره سب دي تر څو د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړو. ورکوي دغه مسافرونو چې کومک کړی د دې ټولو مسلمانانو ته دعا وکړم الله پاک دی په خپلو خلقونو کې برکتونه وچولی کړي. الله پاک دی ډېر ډېر اجرونه ورکړي. الله پاک دی د هغې مبارک حضرت عمر رضی الله عنه په ډاله کې شمور کړي چې د هغې مبارک سره د خورونو فقیرانو مسکینانو غمخوري وي سره وه. الله پاک د دې ورونو ته اجر ورکړي په دوړې جهانو. امین. بیا هم د ټولو مسافرونو ځانګړې مننه کوم او په تیره د محترم استاد میرولی جان لکنوال صاحب څخه چې تل د بېوزلو او بېچارهو خلکو لاسنیوی کړی او د ټولو مسافرو وروڼه مننه کوم چې د دوی سره کومک وکړو همدغه سپېڅلي مسلک ته دوام ورکړي تر څو داسې نور ډېر بېوزله هم موږ تاسو ته اړ دي سترګې او په لاره دي چې هغوی سره هم کومک وکړو. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو. د خدای په امان. وعز ثم ذل ثم فقر سرور ثم نور ثم نار حياة ثم عجز ثم كسر ممات ثم بعث ثم حشر شباب ثم شيب ثم كهل وعز ثم ذل ثم فقر سرور ثم نور ثم نار فراق ثم حزن حياة ثم عجز ثم كسر ممات ثم بعث ثم حشر شباب ثم شيب ثم كهل